زلمی خلیلزاد له طالب مشرانو سره لیدلي، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ټاکل شوې وه چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به ټول بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي. تازه د طالبانو ویان خبر ورکړی چې د یادې نیټې تر بشپړېدو 2 ورځې وړاندې د اپریل پر 9مه نیټه ورسره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي ملاقات کړی دی. طالب ویان ډاکټر نعیم ویلي خلیلزاد په دغه لیدنه کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر اخوند سره د افغانستان په اوسنی وضعیت د سولې په روانې پروسې او اړوند موضوعاتو خبرې وکړې. خلیلزاد داسې مهال له طالب استازو سره ګوري چې وړمه ورځ د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی و چې امریکا غواړي افغانستان کې د اوړي موسم تر رارسېدو وړاندې خپل ځواکونه له دغه هیواده وباسي او د دې لپاره امریکا هڅه کوي څو د زلمی خلیلزاد په مټ له طالبانو وغواړي چې د وتلو پر مهال پر وړاندې جګړې توندې نه کړي. ویل کېږي چې خلیلزاد په دغه سفر کې د کابل د مذاکراتي ټیم له غړو سره هم جلا لیدنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې ښاغلی خلیلزاد به نن ورځ د دوحې په ښار کې د افغان سولې په تړاو د تورېکا په نامه مهم کانفرانس کې ګډون وکړي. په یاد کانفرانس کې د روسیې، چین، پاکستان، قطر او ترکیې استازي هم ګډون کوي.